السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو د کومنټو جوابونه درکوم. هو ملګرو په دغه ویډیو کې ما 10 کومنټونه راوځي کړي دي. په هغه 10 کومنټو کې تاسو له ما څخه مختلفې پوښتنې کړي دي. نو دغه ټولو سوالو جوابونه به زه ملګرو تاسو ته په دغه ویډیو کې درکوم. او ملګرو له دغه بعده به زه تاسو ته په هفته کې 2 داسې ویډیو جوړوم. په هغه 2 ویډیوګانو کې به زه تاسو د کومنټو جوابونه درکوم. ځکه ملګرو ګوره ما تقریبا 310 ویډیوګانې اپلوډ کړي دي. نو زما په ویډیوګانو باندې هر ورځ 13 کومنټونه راځي. نو زه خو هر ورځ 13 ویډیو نسم جوړولی. نو له دې بعده به زه دغه طریقې کوم. تاسو ته په هفته کې 2 ویډیوې جوړوم. په هغې ویډیوګانو کې به زه تاسو د کومنټو جوابونه درکوم. او ملګرو له دې بعده ستاسو له ما چا کومه پوښتنه کوئ نو تاسو ملګرو په کومنټ کې اوله واري #ask رحیم لیکئ. ګوره تاسو دا رقم سکرین کتلی سئ، دغه رقم #ask رحیم ولیکئ او بیا له هغه بعده خپله پوښتنه وکئ. نو بیا به زه د هغې پوښتنې جواب تاسو ته په ویډیو کې درکوم. نو ملګرو تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو د کومنټو جوابونه درکوم. نو زه ویډیو شروع کوو. نو ملګرو اوله پوښتنه عبدالرحمن کړې ده. عبدالرحمن وایي وروره یو پوښتنه چې څنګه کولی شو چې په موبایل کې یعنې پر اوله صفحه د ګوګل سرچ باندې یا لرې کړو. ستاسو د جواب په تمه وسلام. ملګرو عبدالرحمن وایي د موبایل په مین سکرین باندې ګوره موبایل مین سکرین دلته تاسو کتلی سئ. په مین سکرین باندې دلته ګوره دی وایي ګوګل پیج را روان ده. تاسو ګوره په سکرین باندې کتلی سئ. دا ګوګل پیج دی وایي موږ څنګه کولی شو ختم یې کړو. نو ډېر اسانه ده. سمپل به تاسو دا ګوګل سکرین دا رقم سلیکټ کړئ. دا ګوګل سرچ پورته ریموو لیکلی ده، دا ریموو ته سې راوړئ. ګوګل سرچ به ختم سي. نو ملګرو دویمه پوښتنه کړې ده ظاهر همدرد وایي یار اشنا یو نفر مې په واتساپ کې فاضابوي، په میسج کې ښکنځل راته کوي. څنګه کولی شم چې د هغه نمبر بلاک کړم چې بیا د هغه میسج ماته نسي را. نو ډېر اسانه ده. که تاسو غواړئ چې څوک په واتساپ کې بلاک کړي بیا هغه میسجان نسي درته را، نو تاسو به ولاړ سئ واتساپ په خلاص کړئ. تاسو په سکرین باندې ګوره واتساپ کتلی سئ. د هغه کس نمبر به راواړوئ. د چا نمبر تاسو غواړئ بلاک یې کړئ. نو ګوره زه غواړم دا کلیم خان بلاک کړم چې بیا د کلیم خان میسجان ماته نسي را. نو ګوره په دا کونج کې 3 لاینې را روان دي. په دې به کلیک وکړئ. په دې کلیک وکړئ ملګرو. لاندې ګوره مور بټن ده، په دې مور بټن کلیک وکړئ. بیا ګوره ملګرو دلته بلاک، په دغه بلاک بټن به کلیک وکړئ او په دې کې اول اپشن د بلاک، په دې بلاک به کلیک وکړئ. نو کلیم خان به بلاک سي، یعنې هغه نفر به بلاک سي. بیا به هغه کس تاسو میسج راځي، نه به ټلیفون راځي، شی به هم تاسو ته نه راځي. نو ملګرو درېیمه پوښتنه کړې ده زه پښتون یم. هغه وایي ویډیو کې بیکګراونډ څنګه چینج کړم. نو ملګرو زه پښتون یم. ورور له ما څخه 3-4 ور مخته هم پوښتنه کړې ده. نو دا پوښتنه د ما یاد ده. انشاءالله په دې هفته کې به دننه زه تاسو ته در وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې د ویډیو بیکګراونډ چینج کړئ، یعنې په خپل ویډیو کې شاته نور شیان ولګوئ. نو ملګرو څلورم پوښتنه عمران خان PPTI کړې ده. عمران خان وایي موږ په موبایل کې ډیلیټ شوي تصویران څنګه بیرته راوړو. نو بالکل ملګرو که چیرې تاسو په موبایل کې تصویران ډیلیټ شوي وي نو هغه تصویران تاسو بیرته راوړلی شئ. تاسو په موبایل کې د ډیسک ډیګر په نامه یو اپلیکیشن ده، دغه اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ. نو دغه به ستاسو د موبایل ټول ډیلیټ شوي تصویران تاسو ته بیرته راوړي. او ملګرو پنځمه پوښتنه عبید الله کامل کړې ده. عبید الله کامل وایي وروره ما یوه میاشت مخکې یوټیوب ته یوه ویډیو اپلوډ کړې وه خو هېڅ یو کس هم نه ده کتلې. دا څه وجه ده؟ ویډیو جوړه کړه مننه. نو ګوره ملګرو دې ته زه اوس څه وایم. یوټیوب څه ده؟ د 1 ورځ کار نه ده، نه د 10 ورځو کار ده، نه د 1 میاشت کار ده، نه د 2 میاشتو کار ده. ملګرو لکه دا نورو کارو ته ستاسې ټیم ورکوئ، یوټیوب ته هم دا رقم تاسو ټیم ورکوئ. نو انشاءالله که چیرې تاسو هر ورځ په یوټیوب باندې کار وکئ، ویډیو اپلوډ کړئ، نو 3-4 میاشتې بعد به انشاءالله تاسو خاماخا له یوټیوب څخه پیسې هم ګټئ او کامیابي به هم تاسو حاصل کوئ. او بله پوښتنه بیا صدیق سحاق ورور کړې ده. هغه وایي السلام علیکم ورور جانه، که چیرې وایډي ریپورټ شي نو کولی شو چې بیرته یې لاسته راوړو. نو بالکل ملګرو که چیرې ستاسو د فیسبوک آیډي څوک زیات ریپورټ کړي یعنې هغه بنده سي نو تاسو بالکل هغه آیډي بیرته ریکور کولی سئ، بیرته یې لاسته راوړلی سئ. نو خالي به دا ملګرو چې هغه آیډي ته ستاسو کوم ډیټ اف برت ورکړی وو هغه ډیټ اف برت به تاسو یاد وي او دغه رقم کوم نوم باندې ستاسو جوړه کړی وي هغه نوم به تاسو یاد وي. نو په هغه نامه او په هغه ډیټ اف برت باندې تاسو یو پیک پروف جوړ کړئ. نو بالکل ملګرو هغه بند آیډي تاسو بیرته ریکور کولی سئ. او ملګرو بله پوښتنه بیا هیپي جیم کړې ده. هیپي جیم وایي ورور یوه پوښتنه لرم، هغه دا چې زما آیډي پاسورډ له یاده وتی او همدارنګه هغه نمبر اوس هم نه لرم په کوم چې ما آیډي جوړه کړې وه، که کومه لاره وي چې بیرته مې آیډي خلاصه سي. نو ملګرو که چیرې تاسو په نمبر باندې فیسبوک آیډي جوړه کړې وي او اوس له تاسو څخه پاسورډ هیر وي او هغه نمبر هم نه وي در سره نو تاسو نسئ کولی چې هغه آیډي بیرته ریکور کړئ او د هغه آیډي پاسورډ معلوم کړئ. که چیرې تاسو هغه آیډي ته ایمیل ورکړی وي نو بالکل تاسو بیا ریکور کولی سئ، پاسورډ معلومولی سئ. او که چیرې تاسو ایمیل نه وي ورکړی، صرف نمبر مې ورکړی وي او هغه نمبر نه وي در سره نو تاسو یې نسئ ریکور کولی.
او بل پوښتنه بیا یعقوب الله محمدي کړې ده. هغه وایي وروره څنګه کولی شو چې پرته له شمارې نه واتساپ جوړ کړو؟ نو بالکل ملګرو تاسو بغیر له نمبرو څخه هم واتساپ اکاونټ جوړولی سئ. تاسو به په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ د ټیکسټ ناو په نامه. دغه اپلیکیشن چې ملګرو تاسو را ډاونلوډ کړئ نو په دغه کې تاسو ته د بل ملک یو نمبر درکوي، یا به د امریکې وي یا به د کینیډا وي، د بل ملک نمبر درکوي. نو بیا په هغو نمبرو باندې تاسو د واتساپ اکاونټ جوړ کړئ. نو ټیکسټ ناو اپلیکیشن د ملګرو دغه به تاسو را ډاونلوډ کړئ. او که چیرې تاسو ویډیو غواړئ نو بیا ماته په کومنټ کې ولیکئ، نو زه به بیا تاسو ته خپله هم ویډیو جوړه کړم. خو که چیرې تاسو په بل نمبر باندې د واتساپ اکاونټ جوړ کړئ نو بیا په هغه باندې تاسو د بزنس خبرې مه کوئ، یعنې د کاروبار خبرې په هغه واتساپ اکاونټ باندې مه کوئ. د هغې له چا سره کوم ګپ شپ کوئ خو د کاروبار خبرې مه په کوئ، ځکه کیدای سي څو ټایم بعد هغه نمبر بل چاته په لاس ورسي، نو بیا کومې خبرې سي تاسو له چا سره کوئ بیا څوک تاسو میسجانه ولیږئ نو هغه به بل چاته لیږل کیږي. نو بالکل جوړولی سي، خو ټیکسټ ناو اپلیکیشن به ملګرو تاسو را ډاونلوډ کړئ. او بله پوښتنه بیا پبجي کینګ کړې ده. هغه وایي ورور جانه د یوټیوب چینل څنګه جوړیږي و ویډیو خو جوړه کړه. بالکل ملګرو زه به خاماخا تاسو ته ویډیو جوړوم چې موږ د یوټیوب چینل څنګه جوړولی سو او له هغه څخه موږ روپۍ څنګه ګټلی سو، او کوم خاص شیان دي دا به تاسو په ذهن کې ساتئ او دغه غلطیانو به تاسو نه کوئ. نو انشاءالله ډېر ژر به تاسو زه ویډیو جوړوم. او بل پوښتنه بیا ساحل غریب کړې ده. هغه څنګه کولی شو چې موبایل مو لاک شي خو بغیر د ډیټا ختمېدو لاک ختم کو؟ نو بالکل ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو د موبایل لاک ور خلاص کړئ، یعنې تاسو ته پاسورډ هېر سوی وي او تاسو غواړئ چې د موبایل لاک ور خلاص کړئ خو ډیټا نسکي ختمه، نو د دې لپاره به تاسو په کمپیوټر کې یو سافټویر را ډاونلوډوئ. د دغه سافټویر نوم د ډاکټر فون. نو ډاکټر فون سافټویر به تاسو را ډاونلوډ کړئ. نو د دې سافټویر په ذریعه سره تاسو د هر موبایل لاک ور ختمولی سئ، ور ماتولی سئ او ډیټا به هم نه ختمېږي. په دې باندې هم انشاءالله ډیر ژر زه ویډیو جوړوم. او بل پوښتنه بیا پښتو یوایس دا څنګه نوم ده؟ خیر پښتو یوایس کړې ده. هغه وایي د خپل یوټیوب نوم کله نه بدلیږي، تصویر نه بدلیږي، بیا به څه کوم؟ زما د یوټیوب نوم نه بدلیږي. دی وایي زما د یوټیوب د چینل نوم نه بدلیږي. نو ګوره ملګرو تاسو د یوټیوب چینل نوم 3 وارې بدلولی سئ. که چیرې تاسو ته 3 وارې زیات غواړئ چې د یوټیوب چینل نوم بدل کړئ نو بیا به تاسو 90 ورځې انتظار ورته کوئ. 3 میاشتې به انتظار ورته کوئ. له 3 میاشتې بعد بیا تاسو کولی سئ چې د یوټیوب چینل نوم بدل کړئ. نو تاسو خالي 3 وارې په 3 میاشتو کې دننه خالي 3 وارې ملګرو تاسو د یوټیوب چینل نوم بدلولی سئ. او بله پوښتنه بیا امیر سید کړې ده. هغه وایي د جیمیل آی ډي څنګه جوړیږي یوه ویډیو پرې جوړه کړه. نو ګوره ملګرو ما الریډي په جیمیل باندې ویډیو جوړه کړې ده. نو اوس که چیرې زه تاسو ته بله ویډیو جوړه کړم نو بیا ماته ډېر کسان کومنټونه کوي چې دغه ویډیو تا جوړه کړې ده، دویم وارې بیا ولې جوړه کړله؟ نو په دې باندې ما الریډي ویډیو جوړه کړې ده. تاسو د ما تېرې ویډیوګانې کتلی سئ. په هغه ویډیو کې ما درښولی ده چې موږ څنګه کولی سو چې د جیمیل اکاونټ جوړ کړو. نو تاسو هغه ویډیو کتلی سئ. او بل بیا خان ټي آر پوښتنه کړې ده. هغه سلامونه ګرانه استاده، که د دې ویډیو هغه لیکل چې ته یې کوې په میسج کې راته ولیکې زیات به خوشحاله شم، مننه. نو ملګرو ما یوه ویډیو جوړه کړې وه چې په هغې ویډیو کې ما تاسو ته درښولی چې موږ څنګه کولی سو چې خراب مېموري کارډونه او یو بیا یې سم کړو. نو هغه ما په کمپیوټر کې درښولي او ما په سیم ډي کې څو شان لیکلي وي، څو کوډ هغه مې لیکلی و، د هغه په ذریعه سره ما هغه مېموري کارډ سم کړی و. نو بیا ملګرو اوس د ډېرو کسانو په هغه سیم ډي یعنې په سیم ډي کې چې ما کوم کوډ لیکلی ده په هغه باندې سر نه خلاصېږي، یعنې هغه دې تور معلومېږي نه کې سر نه خلاصېږي. نو ملګرو تاسو بېغمه سئ، زه تاسو ته یو بله ویډیو هم جوړوم چې په هغې ویډیو کې به زه تاسو ته هر شی صفا صفا او غټ تر ښیم څنګه موږ خراب مېموري کارډونه او خراب یوزبیانې بیرته سمولی سو. او بله پوښتنه بیا حبیب محمد خان کړې ده. هغه سلام څنګه کولی شو چې جیمیل له منځه یوسو؟ نو په دې باندې ملګرو ما ویډیو جوړه کړې ده. تاسو د ما زړې ویډیوګانې وګورئ. په هغې ویډیو کې ما درښودلی ده چې موږ څنګه کولی سو چې د جیمیل آی ډي د ټول عمر لپاره له منځه یوسو. او بل پوښتنه بیا جبار موبایل زون کړې ده. هغه پلیز میک ویډیو آن ډیسیبل فیسبوک اکاونټ. دا وایي په فیسبوک ډیسیبل اکاونټ باندې ته ویډیو جوړه کړه. نو ما ملګرو په فیسبوک ډیسیبل اکاونټ باندې یوه ویډیو بله هم جوړه کړې ده. نو تاسو ما هغه ویډیو هم کتلی سئ. او ملګرو تاسو د فیسبوک ډیسیبل اکاونټ بالکل ریکور کولی سئ، خو کوم آی ډي چې له تاسو سره ډیسیبل سوې ده بنده سوې ده د هغې آی ډي به تاسو ډیټ اف برت معلوم کړئ. په هغې آی ډي کې چې تاسو کوم ډیټ اف برت ورکړی وي هغه به معلوم کړئ او نوم به معلوم کړئ. نو بالکل بیا تاسو هغه ډیسیبل آی ډي بیرته ریکور کولی سئ. په دې باندې به انشاءالله زه په تفصیل سره بله ویډیو هم جوړوم. او بل پوښتنه بیا ایچ ډي اسا کړې ده. هغه وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. یوه لنډه پوښتنه، په یو موبایل کې 2 واتساپ وي څنګه یو خاموش کړو او دغه بل څخه استفاده وکړو؟ مننه وروجانه، خوشحاله او کامیاب اوسئ. ستاسو د جواب په هیله. نو ملګرو که چیرې تاسو په یو موبایل کې 2 واتساپ اکاونټونه استعمالوئ او تاسو غواړئ چې یو واتساپ اکاونټ بند کړئ نو ډېر اسانه ده. ګوره ملګرو تاسو به خالي ولاړ سئ سیټینګ ته، د موبایل سټینګ به خلاص کړئ. نو کله چې تاسو د موبایل سټینګ خلاص کړئ لاندې به راسئ او په سټینګ کې به تاسو اپس په نامه یو اپشن وي هغه پیدا کړئ، اپس یا اپلیکیشن منیجر. نو دا د اپلیکیشن منیجر چې ملګرو کله تاسو خلاص کړئ
نو دلته به تاسو 2 واتس اپ انسټال کړئ یا به واتس اپ یا به واتس اپ بزنس وي نو هر یو سیم ختموي خالي به تاسو هغه واتس اپ دلته تاسو راوړی تاسو به پسې وګرځېږئ نو دا واتس اپ سي درته راوړی په واتس اپ باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته ګوره سټوریج د ملګرو په دې سټوریج به کلیک وکړئ او لاندې ګوره کلیر ډیټا لیکلی دی په دې کله تاسو کلیک وکړئ نو ستاسو یو واتس اپ اکاونټ به ختم سي صرف به بل واتس اپ اکاونټ وي او بل پوښتنه بیا نصیب الله کریمي کړې ده هغه ټول خلکو در څخه غوښتنه کړې ده چې دغه اپلیکیشن په پلی سټور کې نشته لینک یې واچوه خو ستا ځواب نشته بیا څه معنا لري چې دغه شان ویډیوګانې جوړوي ګوره ملګرو ما تقریبا 3 میاشتې مخته یوه ویډیو جوړه کړې وه چې په هغه ویډیو کې ما تاسو درښولی و چې موږ څنګه کولی شو چې په فیسبوک کې د خپل عکسو لایکونه زیات کړو نو په هغه ټیم کې هغه کوم اپلیکیشن ما تاسو درښولی و هغه اپلیکیشن په پلی سټور کې و VFBEE یې نوم و نو اوس په پلی سټور کې نشته اوس هغه اپلیکیشن تاسو له ګوګل څخه راډاونلوډولی سئ په ګوګل کې به تاسو سرچ ته ولاړ سئ VFEEAPK به ولیکئ نو تاسو ته به د دې لینک راسي ډاونلوډ لینک به راسي د هغې څخه بیا تاسو را ډاونلوډ کړئ او بل ملګرو زه په ډېر کم وخت کې اوس تقریبا په خپل ویب سایټ باندې هم لګیا یم نو زه خپل یو ویب سایټ جوړوم چې بیا تاسو ته زه هر اپلیکیشن درښیم نو د هغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک به زه تاسو ته په خپل ویب سایټ کې درکوم په ډسکرپشن کې به هم درکوم نو بیا تاسو له هغې سره هر اپلیکیشن په اسانۍ سره را ډاونلوډولی سئ او بل پوښتنه بیا همدرد خان کړې ده چې دغه پوښتنه له ما څخه ډېر کسان کوي وایي السلام علیکم د واتس اپ نمبر را سینډ کړه وروره وعلیکم السلام ګوره ملګرو زه په دایسو ټیم کې تقریبا بیخي زیات مصروفه یم ګوره زه دا تاسو ته ویډیو جوړوم زه فارغه نه یم زه تقریبا بل کار هم کوم نو په هغه کار باندې هم لګیا یم او تقریبا زه په ډېر کم وخت کې ټیم راوباسم او تاسو ته ویډیو جوړه کړم نو ملګرو زه په کم وخت کې یو بل د واتس اپ ګروپ هم جوړوم نو بیا به انشاءالله زه تاسو ته ټولو ته په بله نوي ویډیو کې زه تاسو ته نمبر درکړم نو بیا تاسو له ما سره کنټیکټ کولی سئ او بله پوښتنه بیا افغان کړې ده هغه وایي څنګه کولی شو چې له یوټیوب نه ویډیو ډاونلوډ کړو نو ګوره ملګرو کله چې تاسو په یوټیوب کې سرچ کړئ چې څنګه کولی شو چې له یوټیوب څخه ویډیو ډاونلوډ کړو نو ډېرې کمې ویډیوګانې به تاسو ته میلاو سي ځکه ملګرو دا د یوټیوب کمیونټي ګایډلاین خلاف ده که چیرې زه تاسو ته ویډیو جوړه کړم چې څنګه کولی شو چې له یوټیوب څخه ویډیو ډاونلوډ کړو نو زما په هغې ویډیو باندې بیا کمیونټي ګایډلاین سټرایک راځي نو یوټیوب موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ له یوټیوب څخه ویډیو ډاونلوډ کړو نو بیا هم ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې ډاونلوډ یې کړئ نو په موبایل کې به یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ د دغه اپلیکیشن نوم د سنیپ ټیوب دغه اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ په دغه اپلیکیشن کې بیا تاسو را ډاونلوډولی سئ او بل اخري پوښتنه بیا محمد سرور مسرور کړې ده چې دغه ورور زما په هره ویډیو باندې کومنټ کوي نو ستاسو ته ډېره زیاته مننه ستاسو له ټولو څخه ډېره زیاته مننه دغه پوښتنه کړې ده ته موږ له د ایپ لینک ولې نه راکوې نو ملګرو ګوره ما مخکې هم درته وویل چې زه یو ویب سایټ جوړوم نو په هغه ویب سایټ باندې لګیا یم هغه ویب سایټ چې تیار سي بیا به زه د هر اپلیکیشن لینک تاسو ته په هغه خپل ویب سایټ کې درکوم نو ملګرو دغه اوس تاسو د کومنټو جوابونه نو ملګرو کوم چیرې ویډیو خوښه سوې وي ویډیو خاماخا در سره لایک کړئ او ملګرو له دې بعده که تاسو له ما څخه کومه پوښتنه کوئ یا کومه پوښتنه لرئ نو تاسو ملګرو په کومنټ کې #ask رحیم ولیکئ له هغه بعده خپله پوښتنه وکړئ نو انشاءالله په هفته کې به زه 2 وارې تاسو ته دغه رقم ویډیو جوړوم چې ستاسو کومنټونه به رایوځای کوم او د هغو کومنټو جوابونه به درکوم نو ویډیو خامخا در سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملګرو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان